بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. دا باب د علماو، مشرانو، نورو فضیلت د خاوندانو د قدر کولو، د هغوی ته په نورو باندې فوقیت ورکولو او د هغوی د مجلسونو په عزت کولو، د هغوی مرتبه ښکاره کولو په بیان کې ده. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي: قل ورته ووایه ای محبوب صلی الله علیه وسلم، هل یستوي ایا برابر کیدی شي الذین هغه کسان یعلمون چې پوهیږي والذین و کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي. انما بشک یتذکرو نصیحت قبلوي اولو الالباب خاوندان د عقلونو. نو په دې آیت مبارک کې علما فرمایي چې دلته استفهام انکاري دی، لکه څنګه چې یو رښتینی سړی ووایي چې ای زه دروغ وایم، مطلب دا چې زما دروغ نه ویل دا ظاهره خبره ده، زه اوس دروغجن نه یم، مطلب زه اوس چېرته هم دروغ نه وایم. نو ځکه په دې آیت کې فرمایلی شوي دي چې آیا عالم او جاهل برابر کیدلی شي؟ مطلب دا چې د دوی دواړو ترمنځ اسمان او ځمکه دومره فرق لري، بالکل برابر نه دي. وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. ابو مسعود عقبة بن عمر بدری انصاری رضی الله عنه نه روایت دی، فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، یعنی خلکو تباغه کس امامت کوي چې په قرآن ښه پوهیږي. فإن كانوا في القراءة سواء، که چېرته دوی په قرات کې برابر وي، نو فأعلمهم بالسنه، نو بیا دې هر هغه څوک امامت ورکي چې سنتو باندې زیات پوهیږي، زیات پوه وي. فإن كانوا في السنة سواء، که دوی په سنتو کې برابر وي، یعنی پوها یو رنګې لرله، نو فاقدمهم هجره، نو بیا د هغه کس امامت ورکي چې هجرت یې مخکې کړی وي، مقدم وي دینه په هجرت کې. فإن كانوا في الهجرة سواء، که په هجرت کې هم برابر وي، نو فاقدمهم سنا، نو بیا د هغه کس امامت کوي چې په عمر کې زیات وي، یعنی مشر کس چې دی هغه به مخکې کیږي. او بیا ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانه، لیکن یو کس دی د بل امام په ځای امامت نه کوي، یعنی د یو کس دی د بل کس په ځای د امامت نه کوي. ولا یقعد فی بیته علی تکرمته الا باذنه رواه المسلم، او یو څوک د چا په کور کې د هغه عزت په ځای دی نه کینی الا باذنه، مگر دا چې هغې اجازت وي بیا دې کینی. رواه مسلم. وفي روایت له فاقدمهم سلما ای بدل سنا ای اسلاما، وی په یو روایت کې دی د عمر په ځای چې دی داسې دی چې کم کس په اسلام کې مخکې وي، لکه ای اسلاما، عمر په ځای دا سلمن راغلی دی، یعنی چې هغه څه شی وي، یعنی اسلام کې مخکې وي. او په بل روایت کې راځي چې یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله واقدمهم قراءه، په بل روایت کې دی چې داسې چې خلکو ته به هغه کس امامت ورکوي چې په قرآن کریم چې دی دا ښه تلاوت کوي، او یا واقدمهم قراءه، یا یې مخکې زده کړی وي. نو فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا.
که چېرته په قرات کې هم دوی برابر وي نو بیا به هغه کس امامت ورکوي چې هجرت یې مخکې کړی وي. فإن کانوا فی الهجرة سواء، که په هجرت کې هم برابر وي نو بیا دې څوک امامت ورکي؟ اکبرهم سنا، یعنی هغه کس دې امامت ورکي چې عمر یې زیات وي. والمراد بسلطانه محل ولایته او الموضع الذي يختص به. که د سلطان نه مراد حاکم یا امیر وي نو مراد به دا شي چې پردې کس به د یعنی مطلب قایم مقام جوړېدو نه بغیر امامت او ولایت د څه شی کوي؟ عادي نه کوي. وتکرمته دغه چې دی دا بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد من فراش وسرير ونحوهما. دینه مراد هغه ځای یعنی هغه بستره یا تخت چې غوړېدلی وي د خپل ځان لپاره یې خاص کړی وي، یعنی یوازې یو کس دپاره خاص وي، نو دغه ځای تېنه مراد دی. نو دلته رالل چې امامت حقدار څوک دی، یعنی ترتیب یې دلته بیان که، یعنی دلته وفرمایل چې څوک به مخکې راځي، یعنی څوک به مخکې کیږي؟ یا القوم اقرؤهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة. یعنی د قوم امامت به هغه کس کوي چې دی د قرآن کریم ښه تلاوت کولی شي. که په دوی کې برابر وي نو بیا به هغه کس امامت کوي هغه په سنتو زیات پوه وي. نو تر ټولو زیات امامت حقدار څوک دی؟ په دې کې دوه مذهبه دي. امام شافعی رحمه الله مشهور قول د امام محمد رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله په نیز چې دی څوک به مخکې ځي؟ یعنی د قرآن قاری په عالم باندې مخکې دی، یعنی عالم به وي نه مخکې کیږي. دویم مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام محمد رحمه الله، امام مالک، امام شافعی رحمه الله دی. دوی وایي چې عالم به سنه او په قاری باندې څه شی وي؟ خو په دې شرط چې دومره قرات ولوستل شي چې جماعت پې صحیح کیږي نو بیا به دا عالم مخکې کیږي. نو اول مذهب چې مونږ بیان کو د دې دلیل دا دی یا القوم اقرؤهم لکتاب الله. او دویم مذهب دلیل په حدیث کې رالل چې یا القوم اقرؤهم لکتاب الله. دی فرمای قرات چې دی دا رکن دی په مانځه کې، د فرضیت حکم لري. نو په د علم چې د دې علم ضرورت په ټولو رکنونو کیږي، نقلی دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې چې و ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک امامت ته وړاندې کو. هغه عالم بالسنه و، سره له دې چې ابی بن کعب رضی الله عنه مبارک هم موجود و، کم چې قرآن کریم ښکلی قاری و. نو فعالم بالسنه علما فرمایي چې د دین مراد د احادیثو علم دی. بله خبره دا دی چې په صحابه کرامو کې چې کم قاری و هغه به عالم هم و، یعنی قاری به چې و هغه به عالم و. د برعکس نن سبا زمونږ معامله چې د هغه الټه ده، قاری به وي خو عالم به نه وي. او بیا سره د دې چې دا برابر وي نو بیا فاقدمهم هجره، یعنی هغه کس به جمع د وړاندې کولی شي چا چې هجرت وړاندې کړی وي، یعنی وړاندې کړي وي. او بیا په دې کې بل دغه خبره راله یقعد فی بیته علی تکرمته الا باذنه، یعنی هیڅ یو کس دی، یعنی د یو کس په کور کې یو ځای جوړ کړی وي، د ځای ناستې وي، تکیه، بالغ یا داسې یو شی وي، هلته دې ته میلمه لاړې هلته و بې اجازې نه کښېني. نو که هغه درته اجازت درکه بیا به هلته ته کښېني. دکه رنګې بل روایت چې دی وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. دغه رنګې دام د ابو مسعود رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي
چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به زمون اوږې نیولې او فرمایل چې سیده ودرېږئ، یعنی یمسح مناکبنا فی الصلات. ویقول، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به فرمایل استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. سیده ودرېږئ، که ستاسو ودرېدو طریقه مختلفه وي نو ستاسو زړونه به مختلف وي. او لیلنی منکم اولو الاحلام والنها، او زما سره د نږدې هغه کس ودرېږي چې هوښیار او صبر کوونکی وي. ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، او بیا دوی پسې چې کم کس نږدې وي بیا هغوی پسې چې کم کس نږدې وي. رواه مسلم. وقوله صلی الله علیه وسلم لیلنی هو بتخفیف النون وليس قبلها یاء وروی بتشدید النون مع یاء قبلها. دا قول چې لیلنی دی په تخفیف د نون سره او مخکې تینا یا نوي، په تشدید د نون سره هم روایت شوی دی چې مخکې تینا یا وي. نو معنی څه شی شوه؟ معنی دا شوه چې زما سره نږدې دی ودرېږي. العقول اولو الاحلام هم البالغون، والنهى العقول اولو الاحلام هم البالغون وقیل اولو الحلم والفضل. او دا عقول چې دی اولو الاحلام یعنی بالغ خلق دی، یعنی بالغ کنه. او چا ویلی دی چې دینه مراد چې دی وقیل اولو الحلم والفضل، چې صبرناک او فضیلت والا خلق دینا مراد دی. نو په دې حدیث مبارک کې اول دغه لفظ رالی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یمسحو مناکبنا، یعنی زمونږ په اوږو باندې به لاسونه راښکل چې زمونږ دا صفونه سیده شي. نو په دې جمله کې د صفونو سیده کولو تاکید شوی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی د صحابه کرامو ته به دا تاکید کولو چې تاسو دا صفونه سیده کوئ. نو صفونه سیده کول دا ډیر ضروری دی. بعضې علما خو دا وایي چې مونځ نه کیږي، مونځ فاسدیږي، خو جمهور علماو رای دا ده چې صف سیده کول د مانځه د شرایطو کې داخل نه دی. مونځ به وشي خو لیکن دا نقصان سره به دا مونځ وشي، ځکه چې صفونه سیده کولو ذکر چې دی په ګڼ شمېر په احادیثو کې راغلی دی. نو خیال ساتلی پکار دی په مونځ کې مو چېرته نقصان پیدا نشي. نو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سو فرمایي چې لیلنی منکم اولو الاحلام والنهى، زما سره به نږدې هغه کسان ودرېږي چې عاقل، بالغ او هوښیار وي. نو د دې مختلف وجوهات کیدلی شي. که خلیفه نایب جوړولو ته ضرورت پیښ شي نو خلیفه امام به جوړ کي. دویمه وجه دا ده مطلب چې تا سره نږدې داسې کس ولاړي چې بالکل په مانځه پوهیږي نه، نو چې کله انسان خو عاجزه دی چې هغه دا مخکې کوي نو دته خو به ورځي نه، نو بیا به څه شی کوي. نو یو څو وجوهات دي. دویمه وجه دا هم کیدی شي چې امامت د امام نه په قرات کې وغیره څه سهو او غلطي وشي نو هغه په غلطۍ ورته دغه وښیي. دریمه وجه دا هم کیدی شي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ځان مخاطب کړی دی، وی فرمایل دې دپاره چې ستاسو به زمانه صحیح مونځ طریقه زده کوئ، چې زه څنګه مونځ کوم تاسو به مې زده کوئ، نو بیا دغه طریقه تاسو نورو خلکو ته ورسوئ. نو اولنې دوه حکمتونو د وجې دا حکم اوس هم باقی دی. نو بهرحال بل روایت په دې باب کې چې دی وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلنی منکم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک نے روایت دے فرمائی چې رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې لیلنی منکم زما سره دی نږدې هغه کسان ودرېږي چې اولو الاحلام وي والنهى وي، چې عقل او صبر والا خلق وي. ثم الذين يلونهم ثلاثا، بیا دې پسې هغه خلق دی ودرېږي چې یعنی دوی پسې دا کلمات چې دا درې ځلې ویلي ثلاثا. وإياكم وهيشات الأسواق، او د بازار یعنی هنګامو د شور مجلسونو نه ځانونه وساتئ.
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د بازارونو چې د کم د شور شغب دی دې نه ځانونه بچ کړئ، د شور شغب نه ځانونه بچ کړئ. اوس دلته دا رالل یعنی احلام لیلنی منکم اولو الاحلام والنهى. احلام د حلم جمع ده، ها باندې زبر او پیش دا دواړو باندې ویل کیږي. نو دینه مراد چې دی دلته بالغ انسان دی. او دویم لفظ چې دا رالل چې والنهى، نو دلته دا چې دی عقل ته ویل کیږي. په اصل کې چې دا نهى چې دی په اصل کې منع ته ویل کیږي. عقل هم یعنی یو کس عقلمن وي، د عقل په وجه د غلط کارونو نه هغه منع کولی شي. نو څوک چې په غلط او صحیح نه پوهیږي نو دغه کس لیونی وي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داسې حکم وکړو چې د دې وجې نه مخکې حدیث کې ذکر دی چې هیشات، هیشه جمع ده، نو د دې معنا شور جوړول. بعضې محدثین فرمایي چې د دې جملې او وړاندې جملې په خپلو کې هیڅ تعلق نشته، دا ځانته جمله ده. په دې جمله کې کثرت بازار د تلو نه منع راغلی ده چې تاسو ته بازار ته کثرت مه کوئ د تلو. او بعضې نور محدثین فرمایي چې د دې جملې او ما قبل جملې په خپلو کې تعلق شته. مطلب دا چې په جوماتونو کې داسې شور ونه کوي لکه څنګه چې په بازارونو کې کوئ. دا هم کیدلی شي، والله تعالی اعلم. همدکه رنګې بل روایت وعن ابي يحيى وقيل ابو محمد سهل بن ابي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة أنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل. دلته چې دی ابو یحیی یا ابو محمد سهل ابن ابي حثمه انصاری دوی چې دی او محیصه ابن مسعود رضی الله عنهما د صلح په زمانه کې خیبر طرف ته دی لاړل. فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. نو هلته دواړه جدا شول، فتفرقا جدا شول. نو واپسی کې چې ګوري نو عبدالله ابن سهل رضی الله عنه ځای ته راورسېدو، نو وینو کې لت پت وجل شوی دی. نو هغه یې ولید هغه پروت دی یتشحط فی دمه، یعنی په وینو کې چې دی هغه لت پت دی. نو هغه فدفنه هغه خخ کړو. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. کله چې مدینې منورې ته راغلو نو عبدالرحمن بن سهل، محیصه او حویصه، مسعود رضی الله عنه زامن راجمع کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې څه شو هغه حاضر شو. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر. نو هلته عبد الرحمن رضی الله عنه مبارک خبرې شروع کی. فقال كبر كبر. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې مشر خبرو ته پرېږده. وهو احدث القوم. عبد الرحمن رضی الله عنه مبارک سشو یعنی مطلب کشرو الکو. نو فسکت، نو چوپ شو. فتکلما، نو فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث. نو دغه دواړو چې وو حالات بیانول شروع کړه. نو بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا تاسو قسم خورئ او قاتل حقدار جوړیږئ؟ نو دا حدیث بخاری او مسلم پوره بیان کړي. دلته چې څومره د باب سره تعلق ساتلو نو هغه عمره دلته ذکر کړی دی. او دلته دا خبره چې وقوله صلی الله علیه وسلم کبر کبر معناه یتکلم الاکبر، چې کبر کبر د دې معنا ده مشر عمر والا خبرو ته پرېږده چې خبرې وکړي. نو د مناسبت د باب سره همدغه خبره ده. هغه خبر رال چې کبر کبر په تاسو کې دی مشر سړی خبرې وکړي.
په دې کې امام نووي رحمه الله دا حدیث دومره حصه نقل کړی چې څومره د موضوع سره یعنی متعلق وه. هغه دا چې په مجلس کې به هغه کس خبرې کوي چې مشر وي. په دې کې دومره وضاحت ضروری دی چې که چېرته په فضل او شرافت او عقل کې کشر تکړه او مبارز وي نو بیا به دغه مخکې کولی شي. اوس به بیا به دا نه وي چې نه دا مشر دی، نه بیا به هم دقه خبرې کوي. بهرحال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. جابر رضی الله عنه نه روایت دی فرمای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په د احد په شهیدانو په یو قبر کې دو سړي جمع کول، یعنی یجمع بین الرجلین من قتل احد یعنی فی القبر، په قبر کې به دو کسان خخول. ثم یقول ایهما اکثر اخذا للقرآن، بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په دې دواړو کې کم کس زیات قرآن کریم یاد کړی دی، یعنی اغستونکی دی، یاد کړی دی. نو فاذا اشیر له الى احدهما، کله به چې په دې دواړو کې یو کس طرف ته پکې اشاره وکړی شوه چې دغه، نو بیا نو قدمه فی اللحد، نو هغه به یې په لحد کې مخکې کېښودلو. نو د قرآن کریم فضیلت دغه شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به تپوس کولو چې کم کس زیات قرآن کریم یاد کړی دی. نو چې چا به ورته اشاره وکړه چې دغه دی، نو هغه به یې اول لحد ته که، نو بیا به یې هغه بل بیا اږدلو په هغه باندې جسد مبارک. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل زه خپل ځان په خوب کې وینم چې مسواک وهم. ارانی فی المنام اتسوک بسواک فجاءني رجلان، په دې حالت کې ماته دو سړي راغلل چې احدهما اکبر من الاخر، چې یو د بل نه مشرو. نو فناولت السواک الاصغر، نو ما هغه مسواک کشر ته ورکول غوښتل. فقیل لی، نو ماته په خوب کې آواز وشو، ماته وویلی شو چې کبر، یعنی مشر ته یې ورکه. فدفعته الى الاکبر منهما، ما بیا هغه مسواک مشر ته ورکړو. چاته مې ورکه؟ مشر ته مې ورکه. رواه مسلم. نو په دې حدیث شریف کې هم دغه خبرې ته اشاره ده چې باید یو سړی کار شروع کوي، د مشر نه ابتدا کول پکار دی. لکه څنګه چې په دې حدیث کې ذکر شو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوب ولیده چې مسواک یې وهه، دو کسان ورته راغلل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه کشر کس ته مسواک ورکول غوښتل. نو ما ته وویلی شي چې مشر ته یې ورکه، نو ما هغه مسواک چې دی هغه کشر په ځای ته مشر ته مې ورکه. نو په هر کار کې مشر وړاندې کول پکار وي. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ان من اجلال الله تعالی، بشک دا خبره هم د الله جل شانه په عزت کې داخله ده چې اکرام ذی الشیبة المسلم، چې د یو بوډا مسلمان عزت وکړی شي، وحامل القرآن، او د الله جل شانه د حدودو پابند کون کی یعنی قرآن باندې عمل کون کی د عزت ورکړل شي.
او و اکرام ذی السلطان المقسط، او د انصاف کوونکي بادشاه عزت دې وکړی شي. دا حدیث امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی. فرمایي چې دا حدیث چې دی دا حسن صحیح دی. نو په دې حدیث مبارک کې راله چې سپینګیري بوډا سړي د عزت خیال ساتل، په قرآن کریم باندې عمل کوونکي سړي عزت خیال ساتل، او د عادل بادشاه عزت خیال ساتل، دا په شریعت کې چې دی دا مطلوب دی. نو سپینګیري مسلمان عزت کول داسې شی وي دا کول پکار وي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي. دلته عمرو بن شعيب نه روایت دی رضی الله عنه، د خپل پلار نه روایت کوي، هغه د خپل نیکه نه روایت کوي، یعنی عن ابيه عن جده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې لیس منا، هغه کس زمونږ د ډلې نه نه دی، مونږ نه نه دی، من هغه څوک لم يرحم صغیرنا چې زمونږ په کشرانو شفقت نه کوي، ولم يعرف شرف کبیرنا او زمونږ د مشرانو عزت نه پیژني. حدیث صحیح رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حدیث حسن صحیح. دا حدیث صحیح دی. امام ابو داود ترمذی روایت کړي. امام ترمذی رحمه الله فرمای دا حدیث حسن دی، صحیح دی. وفي روایت ابي داود حق کبیرنا، ابو داود رحمه الله پر روایت کې دی چې زمون مشرانو حق نه پیژني، یعنی حق کبیرنا. داسې کس مسلمان نشي جوړی دی، یعنی داسې کس چې دی کامل مسلمان نشي جوړی دی، او نه زمون په ډلې کې حسابي کې چې زمون په کشرانو رحم نه کوي او د مشرانو عزت نه کوي. نو په دې حدیث کې سخته زورنه زجر راغلی د هغه خلکو ته چې بې ځایه کشران وهي او د مشرانو خیال نه ساتي. باید پکار ده چې مونږ په کشرانو باندې شفقت وکړو، او کشرانو ته پکار ده چې مشرانو عزت وکړي. بعضې وي د کشرانو بالکل عزت نه کوي، بعضې مشران هم داسې وي چې په هغه کې رحم، هغه شفقت دا ماده پکې نه وي. بهرحال وعن میمون ابن ابي شبيب رحمه الله ان عائشه رضي الله عنها مر بها سائل فاعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل له في ذلك. دلتا میمونه ابن ابي شبيب رضي الله عنه نه روایت دی، فرمای چې عائشه رضی الله عنها مبارکی ته یو سوال کوونکی راغله. مر بها سائل یعنی تیر شوه یا راغله. نو فاعطته کسرة، نو د روټۍ یو ټوټه یو ټوکړی ورته ورکړه. ومر بها رجل علیه ثياب وهیئه، بیا یو بل سوالګر راغی چې هغه عجیبه جوړه وه، یعنی نو هغه چې دی فاقعدته، هغه کینولو، فاکله خوراک یې پې وکړو. نو فقیل له فی ذلک، نو چې کله یې داسې وکړو نو فقیل له فی ذلک، نو د هغې یعنې دواړو کې فرق وکړو. نو هغې فرق په باره کې پوښتنه وشوه چې دا څنګه چې هغه رالو بس یو ټوټه دې ورله ورکړه د روټۍ، او دا دې کېنولو، عزت دې وکړو، یعنی دا سوالګری چې و یعنی ښایسته جامه و، یعنی داسې په دغه کې راله. نو فقالت عائشې رضی الله عنها مبارکي وفرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انزل الناس منازلهم، یعنی خلکو سره د هغوی مرتبې موافق سلوک کوئ چې صحیح مرتبه وي. رواه ابو داود لكن كان ميمون لم يدرك عائشة وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال. نو دلتا ابو داود رحمه الله
دغه روایت په خپل صحیح کې کړی دی، خو امام نووي رحمه الله فرمایي چې دا روایت خو په ابو داود کې ذکر دی، خو لیکن د میمون ملاقات چې دی د عایشې رضی الله عنها مبارکې سره نه دی شوی. امام مسلم رحم الله په خپل کتاب کې دا روایت چې دی دا معلق ذکر کړی دی. فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم، وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقاله حديث صحيح. عائشة رضی الله عنها نه چې روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی یعنی هر کس مرتبه وپیژني د هغې موافق ورسره سلوک وساتي. امام حاکم رحم الله په خپل کتاب معرفت علوم الحدیث کې دا روایت ذکر کړی دی او وایي چې دا حدیث صحیح دی. نو کم چې دا اوس روایت رالو د عایشې بیبي رضی الله عنها، دې حدیث نه معلومه شوه چې د خلکو مقام او مرتبه باید رعایت وشي، هغه دې وپیژندل شي، په دې اعتبار سره دې د هغوی سره سلوک وکړی شي. کم کس ته چې کم مقام یعنی کم مرتبې والا وي همغسې رعایت معامله دې ورسره وکړی شي. که یو کس د اوچت مقام د مرتبې والا و نو هغه سره دې امک وشي، یعنی مثلا یو کس طالب العلم و نو چې د هغې مقام څومره دی د هغې لحاظ د هغه معامله کول پکار دی. یو کس شیخ القرآن دی، شیخ الحدیث دی، نو هغه مرتبه د هغې وکتل شي، د هغې موافق د هغې سره سلوک وکړی شي. نو دې نه دغه معلومیږي چې د خلکو سره د هغوی د مقام په اندازه یعنی هغوی سره سلوک کول، د هغې لحاظ ساتل دا مونږ او تاسو ته پکار ده. ابن عباس رضی الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخي الحر بن قيس وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې عینه ابن حسن رضی الله عنه مدینې منورې ته راغلو، خپل وراره سره میلمه شو. فنزل على ابن اخي الحر بن قیس، هغه نوم چې و حر بن قیس رضی الله عنه و. وکان من النفر الذي يدنيهم عمر رضی الله عنه، او دې د هغه خلکو نه و چې عمر رضی الله عنه په خپل ځان سره نږدې کولو، یعنی هغې سره مشوره کوونکی و. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، او د عمر رضی الله عنه په مجلس کې به د مشورې لپاره هغه خلک شاملیدل چې قرآن کریم زیات ویلی و. اوس زیات به یې ویلی، اوس برابره خبره چې دغه کس چې دی زوړ به و یا په ځوان و. نو فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له فأذن له عمر رضی الله عنه. عینه رضی الله عنه یو ورځ خپل وراره ته وویل چې ته عمر رضی الله عنه خواته ځې، زما دپاره یعنی د شرکت اجازت وغواړه. نو هغه د عمر رضی الله عنه مبارکه نه اجازه وغوښته. نو فأذن له عمر رضی الله عنه مبارک هغه ته اجازه ورکړه. فلما دخل قال يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. کله چې عینه رضی الله عنه راغو په مجلس کې ویلي چې ای زوی د خطاب دا څنګه رویه ده، قسم په الله نه دی مونږ ته زیات مال را کړی دی او نه هم زمونږ په باره کې انصاف کوي. نو د هغه د بېځایه د کم چې شکایت وکړو عمر رضی الله عنه مبارک چې دی په دې باندې چې دی فغضب عمر غصه شو. حتی هم ان
یوقع به، دا خطره وه چې چرته یې ونه وهي. فقال له الحر یا امیر المؤمنین ان الله تعالی قال لنبیه صلی الله علیه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. نو سمدستی دا حر رضی الله عنه چې وی فرمایل چې ای امیر المؤمنین، الله جل شانو خپل نبی ته فرمایي چې خلکو ته معافي کوه، ښې خبرې ورته کوه، او واعرض عن الجاهلین، او د جاهلانو نه مخ اړوه، اعراض کوه. وان هذا من الجاهلین والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وقد وقافا عند كتاب الله تعالى. وان هذا من الجاهلین، دا سړی د جاهلانو نه دی. والله ما جاوز عمر، په الله قسم چې کله عمر رضی الله عنه مبارک یې نه دغه خبره واورېده سمدستی چوپ شو، ځکه چې هغه په قرآن کریم باندې زیات عمل کوونکی و. دا قول عینه رضی الله عنه مبارک دی، رواه البخاری. یعنی چې دا یې واورېده نو دغه مبارک چې دی بالکل سمدستی چوپ شو، بس ایسې مو نه ویلې. نو د دې روایت نه یو څو خبرې معلومي. یو دا چې د شورا مجلس جوړېدل غواړي نو خامخا به باید په دغه مجلس کې علما، مشران، مشایخ ناست وي. نو دې نه به د هر مسلې پوښتنه کولی شي، رایه به ترېنه اخیستل شي. بله دا چې عمر رضی الله عنه مبارک دا آیت په اورېدو سره سمدستي ودرېده، ذره برابر مخکې نه شو. زمونږ د زمانې د خلکو په شان نه و چې یعنی مطلب ته لاړ شې لږ عهده کې لږ خو داسې خبره و تیزه ورته وکړه، داسې تاویلات به درته جوړ کړي چې د جهنم ته به دې ورسوي. دا د عمر رضی الله عنه مبارک د صحابه کرامو شانو. نو که یو کس موحد وي او قرآن او حدیث نه یو خبره راغله نو هغه سمدستي چوپ کیږي. نو وګوره عمر رضی الله عنه مبارک چې دی بالکل چوپ شو، ایسې هم ورته ونه ویلې، اعراض یې وکړه. وعن ابي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني متفق عليه. ابو سعید سمری بن جندب رضی الله عنه نه روایت دی فرمای چې زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم عمره هلکما، یعنی علی عهد رسول غلاما هلکم. نو فکنت احفظ عنه، ما به دا حدیثونه یادول، او فما یمنعنی من القول، نو زه به خپلو خبرو بیانولو کې چا نه منع کولم، الا انها هنا رجالا هم اسن مني، غیر لدی چې هلته به ځینې مشرانو د هغوی عزت او مشرۍ د وجې به زه څه شی ومه چوپ به ومه. نو معلومه شوه چې که مشران ناست وي نو کشرانو ته پکار نه ده چې بې ضرورته خبرې شروع کړي. یو خو به په دې مشرانو سپکاوی وي، او بله دا چې د کشرانو به دغه سپین سترګېتوب وي. نو دې طرف ته اشاره ده. که چېرته ضروري خبرې وي نو بیا کولی شي، لکه حدیث بیانول شو یا بل څه شرعي مسله ده پوښتنه وشي، نو داسې بیا عذر دی، بیا ته بیانولی شي. او په دې حدیث مبارک کې مونږ دا بیان شو چې مشر ناست وي نو کشر به بې ضرورته خبرې نه کوي، لکه څنګه چې په دې حدیث مبارک کې دغه رالل. همدغه رنګې بل روایت په دې باب کې وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، رواه الترمذي وقال حديث غريب. الله دلته فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، کم ځوان چې د یو کس عزت د بوډاوالي په وجه کوي، ما اکرم شاب شیخا لسنی، نو هغه به یعنی کله چې بوډا شي نو الا قید الله له من یکرمه عند سنه، نو الله جل شانه به د ده پاره داسې خلک مقرر کړي چې د ده به هم عزت کوي.
دا حدیث چې دی امام ترمذی رحمه الله روایت کړی، وایي چې دا حدیث چې دی دا غریب دی. نو داسې کسان به الله جل شانه پیدا کړي چې هغه به د دې کس عزت کوي. مطلب دا چې څوک د یو بوډا مسلمان عزت وکړي، نو دی چې کله خپله بوډا شي نو الله جل شانه به داسې خلک ورته پیدا کړي چې هغې به د دې سړي عزت او احترام کوي. قرآن عظیم الشان کې باری تعالی فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکي بدله نیکي ده. څوک چې څرنګه کار کوي نو هغه سره به سبا هغه شان کیږي. په دې حدیث مبارک کې دې طرف ته اشاره ده، دې خبرې طرف ته اشاره ده چې باید بوډا مسلمان سړي عزت خیال وساتل شي. بله دا چې په دې سره د سړي په عمر کې الله رب العزت برکت اچوي چې یو کس د بوډا عزت کوي. نو څوک چې د بوډا عزت کوي په بوډاتوب کې به هغه کس به هم عزت وشي. نو په دې حدیث مبارک کې مونږ او تاسو ته دغه خبره بیانېږي.